د قمر خیریه بنسټ محترم ولیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه وه ګل محمد کاکا البته موږ د کونړ ماما کاکا په نوم باندې مشهور کړی و. د هغه مشکل مو تاسو سره شریک کړي وو. زه مهاجر یم. د داعش او د طالبانو جنګ او خپل منځ کې او د کورونه لګېدله د هغه ځای چې را مهاجر شوم دلته چې راغلم. ما ورونو او خویندو تاسې ما سره کومک وکئ. زه په خپله پښو ودرېږم او زه به ټول عمر به زما په لاس کې څه نشته زه دوا به ته کوم. هغه ورونو چې کومک ورسره کړی په هغه هم ورته غرفه مو اخیسته او د خوراکي توکي ورته اخلو او انشاءالله ورو به ګل محمد کاکا به په خپلو خپو درېږي. انشاءالله هغه به هم خبرې هم تاسو سره شریکوو. راځئ موږ سره اوسئ. د قمر خیریه بنسټ محترم ولیدونکو بیا هم درته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلوماتو مخکې ویډیو کې موږ کونړ ته راغلي وو. ګل محمد کاکا موږ کونړ کاکا په نوم باندې مشهور کړی و. ګل محمد کاکا لپاره همدا د غرفه او د هغه د دوکان سودا چې کوم ورونو موږ سره مرسته کړې وه کومک کړی و هغې له جملې څخه اکثره ورونه زموږ وایي چې نومونه یې ماخلی نومونه زموږ ماخلی خو کاکا نه یې دعا غوښتنه کړې ده. خصوصا په هغه ورونو کې یو فریدون فرید نقیب دا ورونو له مسکو نه یو $100 موږ سره مرسته کړې وه او دا یې ویلي وو چې کاکا ته ووایې موږ ته دعا وکړي. نو د دوکان سودا مو ورته الحمدلله د چپلقو د بوټانو هر څه نه نیولی تر ګوړه او وریجې دا مو ورته تاسو وینئ دا مو ورواغېستل او کاکا دغه کوم کسان چې ورسره کومک کړی دی هغې درنه دعا غوښتې ده. دوی الله دې همیشه خوشحال لري خدای دې نه کړندی او الله دې کامیاب لري او الله دې سره ارمان دې الله دې پوره کړي. خویندو زموږ کومک کړی و هغې هم دعا غوښته ده چا چې زما سره کومک کړی الله رب العالمین انشاءالله اوس خو به د خپل روزمره ژوند شکر دی فیصد ډېر شکر دی دا شی به درته واچو او ته نور پوه شو دا خپل مسؤلیت دی او انشاءالله میاشت بعد بیا موږ پوښتنه کوو د تا ژوندي اوسئ چې تا څومره ګټه کړې ده او څومره یې تاوان کړی سمه ده که نه انشاءالله دعا به کوې دا ټولو ورونو دعا غوښتې ده هغه ځینو ورونو د خپلو مور پلار لپاره دعا غوښتې ده هغې لپاره چا چې زما په حال کې قدم ایښی الله یې ټول کامیاب کړي سلامت اوسئ. نو کاکا خو الحمدلله زحمتکشه انسان دی دا اوس هم چې موږ راغلو دی لګیا وو او کار کې لګیا وو نو الحمدلله موږ ورته هغه څه چې غوښتنه وه ورته پوره کړه او نور به کاکا څه وینا کول غواړي دې اولیدونکو ته. نو الله دې ټول کامیاب کړي او الله دې کوم سره یې عجزونه دې پوره کړي خیال دی او څه چې د دې لپاره زړه کې ارمان دی الله دې هغه تنګ ځای له ګلګل ګلزار کړي. اللهم امین. تاسو ورونو وینئ چې تیاره ده موږ ډېر کوشش وکړو خو ولې متاسفانه د اسداباد ښار چې تنګ دی په ټرافیک کې ډېر ایسارو د موټرو رڼا هم لګولی موږ دا شیان درته تسلیم کړل. دعاګانو کې یاد ساتي هر هغه ورور خور چې غواړي همداسې د مسکینانو یتیمانو لاسونه ونیسي هغې سره مرسته وکړي. سکرین باندې کوم لینک در ښکاري میاشتې ځان پکې راجستر کړي څومره مو چې وس کېږي $10 $20 میاشتې قمر اکاونټ ته به اتومیټیک راځي. قمر به انشاءالله د داسې خلکو لاسنیوی کوي تاسو په مرسته قمر سره اوس انشاءالله دواړه دنیا به هم د آخرت هم دنیا به هم ګلې ګلزاري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.